ستا عمر که کم وي دا زمونږ عمر دې ستا شي تا لکه راځي هغه مرګی دې موږ له راشي یا بلال جانه یا طالب جانه یا د وطن اصلي بچیه یا قهرمانه یا د افغان خور عزت چې دې ګټلی دی یا ځوانه افغانانو ورونو دا دوه عکسونه مې لګولي دا یو بلال جان خو تاسې پیژنئ انټرویو د ده خبرې به هم تاسې اورېدلي څه موده مخکې د دې پنجابي ریاست د خوا نه چې همیشه افغانانو د توهین او په سپک نظر کتلي دي زمونږ یو خورکۍ بې عزته کړې وه د هغې عزت بدلې واغوسته او هغه عسکر یې خپل انجام ته ورسو او دا بل رور چې نوم یې ماته نه راځي دی په ډورنیان ولاړ دی او بیتي ورسره ده د سیمې خاردار دا کرغېړنه کرښه دا د افغانانو په پښتنو په سینه چې تېره شوې کرښه ده د دې هغه سیم کټکۍ او خپله مړانه ښیي افغانانو ورونو اختلاف به په خپل ځای وي خو که طالب ښه کار کوي موږ بیا ستایو غلط کار ته بیا غلط کار وي زه خپله خیاط نه یم چې هر شي ته ښه ویم یا ټولو شیانو ته بد ویم بدو ته بد ویم او ښو ته ښه ویم دغه اوس مې چې ویډیو ډکه کړه د دې نه وروسته که طالب غلط کار وکړه سبا ورپسې بله ویډیو کوم چې دا کار دې غلط کړی خو افغانانو ورونو تاسې ته که یاد دي په جمهوریت کې زمونږ یو ورور قاسم خان په نوم باندې په ګوشته کې په کامه ننګرهار کې د همدغه پنجابي ریاست سره مقابله وه او شهید شو موږ او تاسې څومره وستایلو خو دا چې دی دا غازي دی دا چې دی دا ژوندی اتل دی الله تعالی دې داسې نور طالبان الله تعالی دې داسې نور افغانان زیات کړي چې د خپل وطن رښتینکي بچیان د خپل وطن د خویندو میندو باندې غیرت وکړي افغانان ورونو که زه چېرته د طالبانو په ځای وې ما دغې ته مارشالي ورکوله د پولاونو ماشاءالله موږ ته نه دي پکار چې ماشاءالله دننه په کوټو کې ناست یو ځانونو ته بلډینګونه جوړ کړي مارشل زه دې ته ویم چې په خپلو خویندو میندو په تورخم کې غیرت وکړي مارشل زه دې ته ویم چې په ډورنلیان والې ورشي او سیمې خاردار کټ کړي که زما وس رسېدی ما درته مارشالي ورکوله خو زما له طرف د دې غریب باچا له طرف نه چې د وطن نه مسافر یم په دې وطن مېړه خوږېږي او داسې خلک خوښومه د بلال جان په شان دي نو زما له طرف نه به بلال جانه د غریبۍ یو توپه ده دا وګوره ښه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 100 پونډه دي هېڅ شی نه دی خو دا د دې باچا له طرف نه خورده وګڼه کار شی ګڼي دا انشاءالله زه درلېږم تا ته به در رسېږي خامخا او دغه 1 روپۍ په میلیون هاو باندې مجره کړه ځکه دا زموږ مینه ده پیسو ته ضرورت نه لري خو باید موږ او تاسې دغه شان د خلکو تشویق کړو او دغه شان د خلکو ته موږ توفی ورکو او دغه شان د خلک باید موږ او تاسې راوچت کړو چې د وطن په پولو او د وطن په خویندو میندو غیرت وکړي الله دې ډېر عمر درکړي بلال جانه ژوندی اوسي دا به انشاءالله در رسېږي